د نیوزیلینډ خلاف د 3 وان ډے میچونو لپاره چیف سلیکټر شاهد افریدي د پاکستان کرکټ ټیم د سکواډ اعلان کړی دی. شرجیل خان، احمد، شہزاد، عمراکمل ولی په ټیم کې شامل نشو، په دې باندې به هم خبره کوو. د نیوزیلینډ خلاف چیف سلیکټر شاهد افریدي 14 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې سکواډ کې شامل دي کیپټن بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف، حارث سہیل، امام الحق، کامران غلام، محمد حسنین، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاهنواز دانی، شان مسعود، طیب طاهر، اسامه میر. نو دا د پاکستان کرکټ ټیم سکواډ د نیوزیلینډ خلاف. نو زما په خیال فخر زمان او کامران غلام دا دوی په کې ډیر زبردست کلالیان اغستې دي او فخر زمان خو مخکې نه لوبېږي، خو لږ وخت کې د ټیم نه ډراپ شوی او اوس چې کوم دی په دې سکواډ کې دوباره واپسې وشوه. او شاهد افریدي شرجیل خان د 24 کلالیانو په سکواډ کې شامل کړو، خو په دې سکواډ کې شامل نشو. او که عمراکمل په پی ایس ایل کې ښه کارکردګي وکړي، نو عمراکمل به هم د پی ایس ایل نه بعد د پاکستان کرکټ ټیم ته واپس راځي. او په بل ویډیو کې ما تاسو ته ویلو چې کېدای شي احمد شهزاد هم په پی ایس ایل کې شامل شي. که احمد شهزاد په پی ایس ایل کې ښه کارکردګي وکړي، نو د پی ایس ایل نه بعد به احمد شهزاد هم د پاکستان ټیم ته راځي. کامران غلام د اپر دیر سره تعلق لري چې یو ډیر زبردست بیټسمن دی. په اول ځل به ورته د پاکستان په ون ډے ټیم کې موقع میلاو شي. په دې سکواډ کې فخر زمان زما فیورټ دی، ځکه چې فخر زمان ډیر وخت د ټیم نه ډراپ شوی وو. ستاسو خیال له کم کلالیان چې اعلان شوی دا ټیک دی او کنه؟ په کمنټ سیکشن کې را خپل نظر ضروری شیر کړئ. دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروری شیر کړئ. مننه.